قدرمنو دوستانو السلام علیکم. زه پټه یم. زه اوس د چین د هنګجو ښار د سکواش مرکز سکواش لوبو مرکز ته راغلی یم. آیا تاسې سکواش لوبه پيړۍ او دغه لوبغاړي په لوبو کې په سياليو کې له ديوالونو سره توپبازي کوي. نو نن ورځ په همدې ویډیو کې دغه د اسیایي لوبو د سکواش مرکز سیر وکړي چې ځو. د 19مې پېړۍ په سر کې د بريتانيې د لندن په زندان کې به بنديانو د دامې پر وخت د بدن او روح د فعال ساتلو لپاره د ديوالونو سره توپبازي کوله او د سکواش لوبه په همدې مناسبت رامنځته شوې ده. دغه لوبغاړي پخوا د هنګجو د نړیوال نندارتون مرکز یو نندارځای و او د هنګجو د اسیایي لوبو لپاره په ځانګړې توګه یو لنډ مهالي لوبغاړي په تېره بیا د سکواش لوبو لپاره یو لنډ مهالي لوبغاړي په توګه جوړ شوی دی او د اسیایي لوبو تر پای ته رسېدو وروسته دغه ځای به یو ځل بیا د نړیوال نندارتون یو نندارځای په توګه آباد شي او موږ له نږدې ځایه کتلی شو چې په دغه میدان په درې خواوې یعنې په دغه درې خواوې شیشایي دیوالونه جوړ شوي دي او د سیاليو په ترڅ کې لوبغاړي د قاعدې سره سم له دغه ديوالونو شیشایي دیوالونو سره توپبازي کوي. د دغه لوبغاړي عمومي مساحت 9500 متره مربع دی او پکې په نړیوالو معیارونو برابر د سکواش 8 شیشایي میدانونه شته. اوس زه د 2 کسیزې سیالۍ په یو میدان کې ولاړه یم او د دغه میدان مساحت شاوخوا 8 متره مربع دی او د یو کسیزې سیالۍ لپاره د هر یو میدان مساحت کابو 2 متره مربع وي. دغه راز په د هر یو میدان پرته پر وړاندې د دروازې پر وړاندې دغه شان د نندارچیانو لپاره څوکۍ شته او په دغه لوبغاړي کې څه باندې 1000 څوکۍ د نندارچیانو لپاره ځای پر ځای شوي دي. براسره پر دې په هماغه ځای جګ تختې صحنې هم چمتو شوی. د هر یو میدان پرته دغه ځای یو 2 پول فکر کوم 2 پول جګ صحنه جوړه شوی او دا د سیاليو په ترڅ کې د لوبڅارانو لپاره جوړ شوی دی. اوس زه د فاینل سیالۍ لپاره هغه عمده میدان ته راغلی یم. ځینې کسان پکې لوبې کوي. موږ وګورو. د سکواش توپ څنګه دی؟ نرم دی او د پلاستیک نرم توپ دی. 然后拉开正常的挥出去，然后挥到这里就停下来。